اختر مو مبارک شه. عید مبارک. bayramınız kutlu olsun. Happy Eid. ورحمة الله وبرکاته. ګلالي ماشومان اول د وار تاسو ته د اختر مبارکي وایم. اختر ته ځانګړې خپرونه د ماشومان ملي خپرونه ده. د لارې زه سید رویز احمد لطفي از ما همکار سید عمران آقا ست بنا چپر کردین. نو عمران آقا د اختر دې مبارک شه. ستا مبارک شه. مننه. شنو ګلالي ماشومانو د امید خصوصي ښوونځي دا ځل مو د اختر خپرونه د امید خصوصي ښوونځي مکتب کې کړې ده. نو اردو د امید خصوصي ښوونځي د شاګردانو پر لور د هغې څخه به د یو څه د اختر اړوند پوښتنې وکړو. بیا هم زموږ سره پاتې شئ. د اختر مو مبارک شه. عید مبارک. bayramınız kutlu olsun. Happy Eid. زما نوم کلثوم دی. زه د دویم صنف زده کوونکی یم. غواړم تاسو ته ترانه ووایم. زموږ ښوونځی مې دوهم کور د ټولګیوال مې لکه ورور د څومره ښکلی یې باغچه ده سر د پایه تکه شنه ده. زه په مینه ورته د دروم یم فیض د علم پکې موم میرزاسوان معلمان دي مهربانې انسانان په موږ هېڅ نه ککاري له ګناهو مو راتېرېږي خور ته د دې پیمان ځکه هر یو موږ ته ګران دی. په ښوونکو احترام کړو په اخلاص ورته سلام کړو. مننه. د اختر مو مبارک شه. عید مبارک. bayramınız kutlu olsun. Happy Eid. بسم الله الرحمن الرحیم. ترانه معلم ما خوش آمد از راه مکتب آمد. ای معلم عزیزم چراغمی عزیزم خطکش نزن بستم من شاگرد تو هستم. وقت گلاب باز شد معلم ما شاد شد. وقت گلاب بسته شد معلم ما خسته شد. تشکر. اختر مو مبارک شه. عید مبارک. bayramınız kutlu olsun. Happy Eid. سلامونه. ګرانو ماشومانو د اختر مبارک شه. اختر ته ځانګړې خپرونه د لارې زه سید احمد لطفي تاسو ته ښه راغلاست وایم. ګرانو ماشومانو د امید خصوصي ښوونځي د شاګرد سره ناست یم. اول به د دې سره د اختر مبارکي وکړم او دوهم به د دې سره د اختر اړوند پوښتنې وکړم. نو څنګ ته مې یو ورور ناست دی. زه به خپل نوم پوښتو چې نوم یې څه دی او اختر کې چیرې تللی دی. ګران ورور نوم دی عثمان قریشي. عثمان قریشي ورور دا به راته ووایي چې خپرونې دې څه راوړي دي. زه غواړم د اختر په اړه معلومات درکړم. نو مهرباني. په اختر کې ټول مسلمانان نوي کالي اغوندي. د ماما کره ځي د نیکه کره ځي د خپل مور پلار ته سلامونه چې د کاګانو کره ځي د قریبانو کره ځي او دغه آرام ګرځي او ټکان باید ونه کړي ځکه چې هغه خطر لري او باید داسې تیز ونه ځغلي پر سړک او پر سم روان شي ځکه چې بیا خطر لري بیا موټر خدای نکرده ووایي. ډېر ښه. تر اوسه چیرې تللی؟ د خاله دې کره د ماما دې کره د کاګانو کره. اول دې د چا سره د اختر مبارکي وکړله؟ د پلار سره. د پلار سره دې اول مبارکي وکړه د اختر. نو ډېر خوراک خو به دې نه یې کړي په اختر کې؟ یا نه یې کړي. ښه. پلار او مور څو پیسې درکړلې؟ پلار 300 راکړې مور 500 راکړې. مور 500 درکړي. پیغام دې موږ اورالي ماشومانو ته څه دی؟
باید موږ په اختر کې داسې دغه وکړو چې اختر کې باید ډېر خوراک اختر کې باید ډېر خوراک ونه کړو او پام وکړو آرام ګرځو او نه ځغلو او د مور پلار په خوله کوو د مشرانو په خوله کوو د اکاګانو په خوله کوو. دا کالي ډېر ښایسته کړي دي. چا درکړي دي دا کالي؟ زما مور درکړي دي. څو جوړې یې درکړي دي؟ دغه یوه جوړه یې درکړې ده. بله جوړه نه درکړې؟ راکړې ده یوه بله غاړه ده. ښه یوه بله غاړه. ښه نو ستاسو څخه ډېره مننه. ګلالي مشفل اوس به راسه د اول ورور ته هم دی به هم خپل نوم معرفي کړي او نوم یې څه دی؟ ورور نوم دي؟ نوم یې ذبیح الله سلیمان دی. ذبیح الله سلیمان وروره تر اوسه چیرې تللی؟ د انا کره تللی یم، د عمهګانو کره تللی یم، د اکاګانو کره تللی یم، د انا کره تللی یم، د خالګانو کره تللی یم. ډېر ښه. اول دې د چا سره د اختر مبارکي وکړله؟ د پلار سره. د پلار سره دې اول اختر مبارکي وکړه. ډېر خوراک خو دې په اختر کې نه یې کړي؟ یا نه یې دي کړي. پلار او مور دې څو پیسې درکړې؟ پلار مې 100 راکړې، مور مې 50. پیغام دې موږ ګلالي مشفان ته څه دی؟ پیغام دا دی چې سړک ونه ځغلي، ټکان ونه کړي او نور سړک ونه ځغلي. بس ښه نو ستاسو څخه ډېره مننه. ګلالي مشفان اوس به راسو د دې خویندو سره. نو اول به دې خور څخه خپل نوم وشمېسئ او خپرونې ته یې څه راوړي؟ زما خور نوم دي؟ زما نوم زینب قریشي دی. زینب قریشي خور خپرونې ته دې څه راوړي؟ د اختر مبارکي. نو تیمور او ګلالي مشفان ته ووایه. اختر کې کوم کالي اغوندم؟ په اختر کې نوي کالي اغوندم او دغه خپل مور پلار ته د اختر مبارکي وایم او د عمهګانو کره ځم، د خاله کره ځم، ماما کره ځم. کله چې د خاله او د ماما کره ډېر شتنې خو به دې نه یې کړي؟ لږ مې کړې. لږ دې کړې ده. ښه نو تر اوسه چیرې تللې؟ اما کره، د انا کره، د ماما کره، د خاله کره، د اکا کره. دغونه څو پیسې درکړې؟ اکا دې خاله دې څو پیسې درکړې؟ اکا مې صدۍ راکړې، پلار مې هم صدۍ راکړې، مور مې 50 راکړې. مور دې 50 درکړې. هغه پیسې چې تا واخیستلې هغه څه پکې؟ هغه کتابچه پرانیسې که یا نور؟ کالي پرانیسم، کتابچه، کتابونه، دا شیان پرانیسم. ډېر ښه. اول دې د اختر مبارکي د چا سره وکړه؟ خپل پلار سره. خپل پلار سره دې وکړله. ډېر خوراک خو به دې په اختر کې نه یې کړي؟ یا ښه. پلار او مور دې څو پیسې درکړې؟ پلار مې صدۍ راکړې، مور 50. مور دې 50 درکړي. دلته مې یو بله خور هم ناسته ده. زه به هم خپل نوم ومېسته دي او خپرونې ته یې څه راوړي. ګرانه خور نوم دي؟ زما نوم کلثوم صالحي دی. ګلسوم خورې خپرونې ته یې څه راوړي دي؟ د اختر په باره کې معلومات یې راوړي دي؟ مهرباني. موږ باید اوس چې اختر د مور د پلار لاسونه مچ کړو، د خالګانو، د عمهګانو، د اکاګانو. نو باید لاړ شو خپل د خالګانو کره، د عمهګانو کره، د اکاګانو، د اناګانو کره ګرځو. باید په سړک کې ونه ځغلو، موټران ونه وي، باید کرار لاړ شو، باید قانون ورته په اختر کې به دې ډېر شیطاني نه یې کړې؟ د خاله او اکاګان خو به دې نه یې وازه کړي؟ ښه نو تر اوسه چیرې تللې؟ د اما کره، د خاله کره، د انا کره، د اکا کره. ښه نو اول دې د اختر مبارکي د چا سره وکړه؟ د مور د پلار سره. د مور د پلار سره. خوراک خو به دې ډېر نه یې کړی؟ ښه نو
پلار او مور دې څو پیسې درکړې؟ مور مې 500 راکړې، پلار مې 500 راکړې. ښه نو پیغام دې څه دی؟ د پیغام داسې دی چې باید ډېر شیطاني ونه کړو. باید ډېر شیطاني ونه کړو، باید آرام کښېنو. چې خلک راسي باید آرام کښېنو. چې د مور د پلار ته مو مېلمانه راسي کومک باید ورسره وکړو. د خویندو سره باید چې زما مور خور په عذابوي موږ هغه باید ورسره وګرځو، بیده یې کړو، شان ورکړو، بیا ګورۍ نوم یې شیدې ورکړو، بیا یې بیده کړو، بیا د مور د پلار سره بیا د مور د خور سره ډېر کومک وکړو، لوښ شان داسې کومک ورسره وکړو. ډېر ښه ښه. نو ستا څخه ډېره مننه. ښه شپانو یو بل ور هم دلته ناست دی. زه به اول د اختر مبارکي وکړو چې خپرونې یې څه راوړي. ګرانه ورور د اختر دې مبارک شه. مننه ستاسو د اختر مبارک شه. ښه نو ګرانه ور نوم دې؟ محمد زغم. محمد خپرونې ته څه راوړي دي؟ شعر. شعر راوړ. نو مهرباني ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. سترګې او زړه مو ته یې د ژوند اوبه مو ته یې شکر نعمت یې زموږ چې شته مو ته یې د مینې کور یې زموږ وطن مور یې زموږ. مننه. ډېر ښه. چکچک ورته وکړئ. ښه نو دا شعر چا درته چمتو کړی و؟ دا دې خپله زده کړی و که یا د ادارې استاد د کمپیوټر استاد عادل صاحب. عادل صاحب درکړی و او اخچې یې درکړی وه؟ وه. ښه نو تر اوسه چیرې تللی؟ د اکاګانو کره تللی یم، د عمه کره تللی یم، اناګانو کره تللی یم او داسې نور. هغو د اختر مبارکي څو درکړل؟ پلار 500 راکړې. یا اکا او خالګانو څو پیسې درکړې؟ اکا مې 500 راکړې او خاله مې 200. 200 درکړې. دا پیسې چې تا د اکاګانو خاله څه واخلې، دا پیسې بیا ته څه کوې؟ کالي پرانیسم. نه پرانیسم. ښه نو اول دې د اختر مبارکي د چا سره وکړه؟ د مور سره. د مور سره دې وکړله او ډېر خوراک خو به دې نه یې کړي؟ یا. ښه نو اوس موږ ګلالي ماشومانو ته څه پیغام لري؟ ګلالي ماشومانو ته دا پیغام دی چې دوی پر سړکان باندې ونه ځغلي، موټرانو سره احتیاط وکړي، ټکان رانه نیسي او پر دا نور ایله شیان باندې پیسې مصرف نه کړي. ډېر ښه. نو کوم پیغام کې چې کومې خبرې ته وکړې دا خو به تا نه کړي؟ یا. ښه نو ستا څخه ډېره مننه. ښه نو دلته یو خور ناسته دی، دې خور څه به هم خپل نوم یې څه دی او څه یې راوړي دي خپرونې؟ ګران خور نوم دی؟ ماریا صالحي. ډېر ښه. نو خپرونې ته یې څه راوړي؟ شعر. شعر نو بیا چې موږ ګلالي ماشومانو ته ووایه. اختر کالي مبارک شه او خوشحالي مبارک. آفرین. ډېر ښه. نو دا شعر تا خپله زده کړی و؟ نو یو چکچک ورته وکړي. ښه نو تر اوسه چیرې تللی؟ د انا کره تللی، د خاله کره چیرې تللی؟ د انا کره تللی یم، د ماما کره تللی یم، د خاله کره تللی یم، د ماما کره تللی یم. ډېر ښه. ښه نو ماما دې څو پیسې درکړې؟ 500. 500 یې راکړه. 500 تا څه وکړي؟ ومې ساتي. وجې ساتي. نو چې وجې ساتي بیا څه به کوې؟ دغه کتابچه او شیان خو پرانیسې هو؟ ښه نو پیغام دې څه دی موږ ګلالي ماشومانو ته؟ موږ باید په اختر کې خوراک ډېر وکړو، لږ وکړو، څنګه وکړو؟ لږ وکړو. نو ډېر خوراک خو به تا تر اوسه نه یې کړي؟ یا. ښه نو ستا څخه ډېره مننه. یو ځل بیا چکچک ورته وکړي. ښه نو ګران ورته هم خپرونې ته چې راوړي دي؟ په ترکي د لس په حساب او شنبه دغه نو مهرباني چې موږ ورته ووایه. د حساب د لس پورې 1 2 4 5 8 6 9 10 او شنبه و یکشنبه په پازاته سیاست چهارشنبه پنجشنبه جمعه ته سه پزار. ډېر ښه. نو دا چا در زده کړی و؟ زموږ د ترکي استاد. د ترکي استاد زده کړي دي. نو په اختر کې چیرې ولاړې؟ د اختر کې چې لاړم د خالګانو کره، د عمګانو کره، د نیکهګانو کره، د
اناګانو کره د اختر برکې څو درکړې پیسې شه و مور مې 1500 راکوي پلار مې سلی راکوي انا مې 15 غني راکړه نیکه مې سلی راکوي اکا مې 1500 راکړه اما مې 300 راکړه ډېر ښه شنو اول د چا کره ولاړلې اول واري د اختر لپاره کور ته چا ولاړې د اکا کره ولاړې د ماما کره د چا کره ولاړې د ماما کره ولاړې دوهم د چا کره ولاړې زما د نیکه کره دې ولاړې پلار او مور دې څو پیسې درکړې پلار مور مې د 10 غني راکړه پلار مې دغه 1500 درکړي نو اخري کې پیغام راغلی مشوان ته څه ما ویل دی باید په اختر کې ښه دغه وکړي د خلکو په خوله وکړي باید کارونه ونه کړي ځکه چې بیا خلک په اختر کې باید موږ خوابدي کېږي او بد کار هم دی ډېر ګناه هم لري بس تاسو څخه ډېره مننه نه نو پلار چک کوي شنو ګران ور نوم دي محمد غم خبرونه څه راوړي په ترکیه باندې ځان معرفي کوم مهرباني Merhaba, benim adım Muhammed. Ben 10 yaşındayım. Afganistan'dayım. Kandahar'da yaşıyorum. Ümit Özel Lisesi'nde okuyorum. Ana dilim Pashtunca, okulda yabancı dil öğreniyorum. Ben yabancı bunlar Arapça, Türkçe ve İngilizce. Ben arkadaşlarımı okuluma çok seviyorum. Ben Türkçe, İngilizce ve Arapça biliyorum. Teşekkür ederim. ډېر ښه شنو دا چا در زده کړی د ترکیې استاد د ترکیې استاد شنو استاد څخه ډېره مننه مننه استاد څخه هم شنو ګلای مې دلته یو بل خور هم ده چې موږ ته به په ترکي ژبه یوه ترانه ووایي نو دې څه به خپل نوم شنو ګلای خور نوم دی نوم زما نوم زیده دی د اول صنف ترکي کې یم ډېر ښه شنو خپرونې ته څه راوړي دي څه دې راوړي دي ترانه نو تیمور او ګلای مشفان ته ووایه Öğretmenim canım benim seni ben pek çok severim. Sen bir baba, sen bir anne, her şey yoldudur bana. Okut, öğret, anlat, yudalalarda sanet. Okut, öğret beni anlat. Dalalarda insan et. ډېر ښه څه څه شنو دا چا در زده کړی و Öğretmenim یا دا ترانه چا در زده کړی و استاد استاد در زده کړی و نو بل شی دې هم زده دی و بل پلا بیا راته ووایه صحیح دی شنو ستا څخه ډېره مننه یو ځل بیا چک چک ورته وکړو شنو ګران وره نوم دې او خپرونې دې څه راوړي دي نوم مې وحیدالله دی او خپرونې دې مې ټوک راوړی نو تیمور او ګلای مشفان ته ووایه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو زما نوم وحیدالله دی او استاد څخه ژوندون ټلویزیون ټولو لیدونکو څخه مننه زه غواړم چې څه ځان معرفي کړم اول زما نوم وحیدالله کاکریزوال دی د امید خصوصي ښوونځي څلورمې الف ټولګي زده کوونکی یم او زه غواړم چې څه ټوکه شریکه کړم یو لیونی هلک و پلار یې مړ شو ډېر ژړل لیونی هلک و پلار یې مړ شو ډېر ژړل زنګ ورته راغلی خبرې خلاصې کړلې بره خلکو ته ژړلی ډېر بره خلکو ته ویل څه وسوله ده ورته ویل زما ورور زنګ راوړی د هغه هم پلار مړ شوی و ډېر چکچک ورته وکړي
ښه نو دا ټوکه چا در زده کړې وه؟ استاد در زده کړی و. نور ټوکې هم زده دي؟ اوس نو دا نه ویلی شې اوس بله که یا بیا که یې اوس یې رسوي درته ځای دې که یې درسوي یو ویلی نو ته بل در نه راته وایه یو پلار و یو زوی و وایي زوی پلار مسجد ته بیا وایي تراویح کولې وایي بالا پلار نه سوی کولی شم وایي ملا صاحب یې تراویح کتابک و بالا ملا صاحب یو رکعت وکړي نو راپورت شو پلار یې نه سوی راپورته کېدلی بالا ملا صاحب بیرته رکوع ته ولاړې برابر یې ورته ویله وایي بابا ما راپورته کړي چې موږ بیرته روان یو ډېر ښه نو ډېره ښایسته ټوکه وه روژې دې څو روژې ونیولې دوې یې ونیولې ښه نو ستا څخه ډېره مننه ښه نو ګرانې خو نوم دې او خپرونې دې څه راوړي دي زما نوم تبسم دی خپرونې دې څه راوړي دي ګرانه نو تیمور ګلاني مشوان ته ووایه د ښه ماشومې ترانه زه ښکلي ماشوم یمه هر چاته معلوم یمه نه کوم جنګونه زه وایم درسونه زه د مکتب راځم د کوره په هدف راځم موره راته دعا کوي ټول فکر په ما کوي زه ورته سلام کوم تل یې احترام کوم ډېر ښه ښه نو چکچک ورته وکړه ښه نو دا چا در زده کړی و خپله دې زده کړی و که یا استاد در زده کړی استاد در زده کړی و ښه نو په اختر کې چیرې چیرې ولاړی خپل د انا کره خپل د خالګانو کره خپل د ماماګانو کره ښه نو ماما دې څو پیسې درکړې 500 500 او پلار مور څو پیسې درکړې مور مې 10 ښه نو ستا څخه ډېره مننه خوږو ماشومانو په دې هیله یم چې د دې مرکې مو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي نو اوله برخه پای ته رسو دا چې په دویم برخه کې نور څه دي هغه راځئ په ګډه وګورو مبارک عید مبارک bayramınız kutlu olsun. Happy Eid. خوږو ماشومانو بیا هم شغال سره ته وایم اوس هم د لوبو برخه نو د ځل مو نوې لوبه درته چمتو کړې ده داسې لوبه ده دا کاغذان دي په پیپ یې راپورته کوي او هغه ګلاس یې بې وراچي که هر چا ګرد ور واچوله نو هغه ګټونکی دي دا لوبه د دې دوه تر مابین ده ښه نو زه در درو په حساب کوم تاسې لوبه شروع کړي 1 2 3 لوبه شروع کړي په دې ډول کې دا خور ګټونکي سره نو داسې به خبرې وکړو چې څنګه لوبې خوند درکړي نو لوبې خوند درکړي زه اول سپلم تا اول سپلې ښه نو دا لوبه چې بل ځای کړې وه چیرې کړې
پکې جسم پکې جسم کې کړی و ښه نو اوس به راسو دې خور ته دې خور به هم خور نوم شته مې سړي او لوبې خوند ورکوي خور نوم دي عایشه عایشې لوبې خوند درکوي اوکې دا چې بل ځای کړې وه دا لوبه یا نو دې کړې نو ستاسو د دواړو څخه ډېره مننه مننه ستاسو هم ډېره مننه مننه ګلاني مشرانو دا وه د دې خور او خور لوبه بیا خپرونه جریان لري د اختر مو مبارک سي عید مبارک bayramınız kutlu olsun. Happy Eid.